بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدایو کې چې جوړ روغ او صحتمند اوسئ او د ما نوم چې دی سید فاروق هاشمي دی چې تاسو په حضور کې ولاړ یم او نننی درس شروع کوو چې د موږ نننی درس 12 ټولګی دی او کیمیا مضمون دی او د موږ تاسو نننی موضوع چې دی اسپیدو هایبریدیشن دی. اسپیدوا هایبریدیشن دی. د تیرو درس موږ تاسو په تیرو درس کې ویلې چې اسپیدری یعنی اسپیدری کې موږ تاسو معلومات حاصل کړ چې په هغه کې د موږ تاسو یو د اس اوربیتال د درې پی اوربیتالو سره امتزاج وکړ او په نتیجه کې اسپیدری اوربیتال منځته راغی چې موږ تاسو په تفصیل سره په تیرو درس کې هغه موږ تاسو مطالعه کړ او ویلې اوس موږ تاسو اسپیدوا هایبریدیشن موږ تاسو تشریح کوو. اسپیدوا هایبریدیشن چې دی موږ تاسو په دغه هایبریدیشن کې وایو چې یو اوربیتال د اس او دو اوربیتال د پی سره امتزاج کوي په پایله کې اسپیدوا اوربیتال منځته راوړي چې په نتیجه کې موږ تاسو اوس وایو چې په حقیقت کې وایو د اس اوربیتال چې دی هغه دایروي شکل لري. که چیرې موږ تاسو د دې درې ساختمان ته متوجه اوسو چې دغه ته موږ تاسو وایو چې زائد محور او دې ته ایکس محور او دغه ته چې وایو دې ته وای محور ورته وایو. نو موږ تاسو وایو چې خپله اس چې دی اس اوربیتال هغه دایروي شکل لري یعنی دربودي دی چې هغه په نتیجه کې موږ تاسو کولی شو چې د اس اوربیتال په دغه شکل سره چې کو سره رسم کړو. په نتیجه کې د دغه اس چې دغه اس اوربیتال جوړښت دی دا د اس اوربیتال چې دایروي شکل لري چې یو د اس اوربیتال او دوه د پی اوربیتال چې دی موږ تاسو دغه محور چې موږ تاسو رسم کوو یعنی په نتیجه کې دا چې دی دا ایکس دی دا زائد او دا چې دی دا د وای محور دی. دا موږ تاسو وایو چې یو د اس اوربیتال د پی اوربیتال د پی وای او د پی ایکس اوربیتالو سره یو ځای کیږي په نتیجه کې چې جوړوي یو اسپیدوا اوربیتال جوړیږي چې دغه موږ تاسو وایو دا د وای اوربیتال جمع دا د پی ایکس اوربیتال دی پی ایکس او دا چې پی وای او پی زائد هم چې دی هغه وجود لري خو هغه امتزاج نه دی کړی هغه چې دی د عمود په شکل هلته چې کېږي هغه په تعاملاتو کې عمود په شکل هلته سهم اخلي چې هغه چې دی د اس اوربیتال چې دی موږ تاسو ویلی چې یو د اس اوربیتال او دوه د پی اوربیتال سره امتزاج کوي په نتیجه کې د اسپیدو اوربیتال جوړوي چې دغه د پی وای اوربیتال او د پی ایکس اوربیتالونه سره یو ځای شوی دی او دا پی زائد هم چې دی هغه موجود دی شته خو هغه په دغه امتزاج کې یعنی برخه نه دی اخیستی او د عمود په شکل هغه پات کیږي چې هغه بیا کله چې کاربن د کاربن سره یوځای کیږي هغه د عمود په شکل سره جانبي تماس صورت نیسي او په نتیجه کې پای رابطه جوړوي. اوس موږ تاسو وایو چې دلته په نتیجه کې یعنی دوه درې چې جوړوي درې د اسپیدوا اوربیتال نه جوړوي درې د څه شی اسپیدوا اوربیتال جوړوي او یو چې دی یو د پی اوربیتال جوړیږي چې دغه نتیجه موږ تاسو وایو چې درې اوربیتال د اسپیدو کله چې سره یو ځای کیږي دغه ساختمان جوړوي یعنی مسطح ساختمان چې کیږي جوړیږي. مسطح ساختمان جوړیږي چې په دغه نتیجه کې موږ تاسو وایو چې دا
چې د sp2 اوربیتال یعنی درې sp2 اوربیتالونه چې کېږي جوړیږي چې دا sp2 دی دا sp2 دی او دا هم چې دی sp2 اوربیتالونه دی چې په نتیجه کې بیا چې کېږي سره یو ځای کېږي. خب اوس موږ تاسو وایو دا چې دی د دغه ولانسي زاویه چې دی موږ تاسو وایو ولانسي زاویه د دوی چې دی یعنی دغه یا د دغه ولانسي زاویه څو دی 120 درجه دی او د دې ساختمان ته موږ تاسو وایو چې دی دا ترایګونال دی چې دا ترایګونال ساختمان دی او یا مسطح ساختمان ورته وایو. خو اوس موږ تاسو وایو چې دغه عموما په کوم هایدروکاربونو کې صورت نیسي په غیر مشبوع هایدروکاربونو کې چې هغه د الکین د سلسلې څخه وي. مثال موږ تاسو وایو ایتلین چې دا د الکین د مرکباتو لومړنی مرکب دی چې د هغې ساختمان ته که چیرې موږ تاسو وګورو ایتلین چې دی یعنی دوه کاربونه لري او د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي رابطې لري او بل چې دی هر کاربن بیا چای لري دوه هایدروجنونه لري چای لري دوه هایدروجنونه لري. اوس که چیرې موږ تاسو د ایتلین ساختمان موږ تاسو متوجه شو یعنی اصل فقط کې موږ تاسو دغه په کتاب کې دغه څه لیکو خو که چیرې موږ تاسو یعنی د فضایي په شکل موږ تاسو ولیکو یعنی دغه څه ساختمان یعنی د اوربیتال په شکل سره که چیرې موږ تاسو وایو چې ایتلین یعنی کاربن دا یا اوربیتال دغه بل اوربیتال او دا بل اوربیتال بل کاربن هم چې دی دا کاربن هم په همدغه ترتیب سره یعنی درې sp2 اوربیتال لري چې یا اوربیتال کاربن د کاربن سره یعنی په مخکنی برخو کې سره چې کېږي سره یو ځای کېږي او سګما اړیکې جوړوي. په دغه ترتیب سره اوس موږ تاسو وایو چې د دغه کاربن یو الکترون او دغه یو الکترون دا یو الکترون او د دغه چې دی یو الکترون د یو کاربن او بل الکترون د بل کاربن سره یو ځای شوی دی چې په نتیجه کې دوه کاربن جوړیږي او دغه دوه الکترونه جوړیږي او په دغه کې موږ تاسو وایو یو الکترون د دغه اوربیتال او بل الکترون د دغه اوربیتال چې دغه الکترونه بیا چې کېږي د هایدروجنو سره چې کېږي سره یو ځای کېږي یعنی د هایدروجن د اس اوربیتال چې دایروي شکل دی بیا چې کېږي یو الکترون د دغه د هایدروجن د اس اوربیتال سره یو ځای کېږي چې په نتیجه کې دوه الکترون جوړیږي چې دغه چې دی دوه الکترون او دا هم چې دی د هایدروجن د اس اوربیتال دی چې یو الکترون د دغه اوربیتال سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې اوس دغه کاربن څو هایدروجن شو دوه هایدروجن او په دغه اوربیتالو کې د دغه کاربن اوربیتالونه یعنی د کاربن د sp2 اوربیتال چې دغه ته موږ تاسو sp2 وایو او دغه اوربیتال ته هم sp2 وایو چې دغه sp2 د هایدروجن د s اوربیتال سره یو ځای کېږي یعنی د دې sp2 د هایدروجن د s اوربیتال سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې دوه الکترون چې کېږي تشکیلیږي چې دوه اوربیتالونه سره چای شو د هایدروجن s اوربیتال او د کاربن د sp2 اوربیتالونه سره یو ځای شوی دی او سګما رابطې چې کړي دي تشکیل کړی دی یعنی دغه چای دی هایدروجن دی او په همدغه ترتیب سره د دغه هایدروجن s اوربیتال یو الکترون چې کړي دي یعنی دغه د sp2 اوربیتال سره یو ځای کړی دی او په نتیجه کې بیا سګما اړیکې چې کړي دي جوړ کړی دی دام چې دی دام هایدروجن دی. نو اوس موږ تاسو وینو چې sp2 اوربیتال دغه دی او د s اوربیتال د هایدروجن دی چې یو الکترون د sp2 دی او یو الکترون د s اوربیتال سره یو ځای شوی دی یعنی د انجامونو د مخکنی برخو په هغه باندې سره یو ځای شوی دی چې سګما اړیکې جوړ کړی دی. همدغه ترتیب سره دام چې دی sp2 ده او دغه اوربیتال هم چې دی sp2 ده دغه sp2 اوربیتال چې دی یعنی د s اوربیتال نیغ په نیغه اوربیتالونه سره یو ځای شوی دی او په نتیجه کې سګما اړیکې جوړ کړی دی او دغه sp2
اوربیتال چې دی دا د اس د هایدروجن د اس اوربیتال سره نیغ په نیغه اوربیتالونه سره یو ځای شوی دی او په نتیجه کې چې جوړ کړی دی سیګما اړیکه جوړ کړی دی او په همدغه ترتیب سره د دغه اوربیتالونه هم څه دی یعنی ساختمان سره یو ځای دی خو اوس موږ تاسو ویلې چې مخکې دغه پی زاید اوربیتال چې هغه پاتې و یعنی په هایبریدیشن کې برخه نه واخیستی هغه چې دی هغه د عمود په شکل چی کیږي پاتې کیږي عمود په شکل اوس دغه کاربن چې دی دا یو پی زاید دی او دغه کاربن هم د پی زاید چې هغه پاتې و دی هغه کې برخه نه واخیستی نو هغه د عمود په شکل سره یو ځای پاتې شوی دی چې دغه پی ایکس او دغه پی ایکس د انجامونو سره چی کیږي سره یو ځای کیږي د انجامونو له مخې نه یعنی جانبي تداخل صورت نیسي چې دغه جانبي تداخل چې صورت ونیول په نتیجه کې پای رابطه چی کیږي پای رابطه جوړیږي په همدغه ترتیب سره یعنی دغه پی ایکس دغه پی ایکس سره چی کړی دي یعنی انجامونو سره یو ځای جانبي تداخل صورت نیولی چې هغه پای رابطه جوړ کړی دی اوس موږ تاسو په ایتلین کې وینو چې یو سیګما اړیکه ده چې یعنی د سیګما دغه اړیکه سیګما ده چې اوربیتالونه نیغ په نیغ سره چی شوي دي یو ځای شوی دی دغه سیګما اړیکه ده او دغه اړیکه چې دی هغه جانبي سره یو ځای شوی دی هغه چې دی پای اړیکه ده دغه چې دی پای اړیکه ده او دغه چې دی دغه سیګما اړیکه ده سیګما اړیکه ده سیګما دغه اړیکه سیګما ده او دغه چې دی پای دی خو دلته چې دی الکترونه هم شتون لري په همدغه کې اوس موږ تاسو وایو چې دغه د موږ تاسو جوړښت د څه شی د ایتلین جوړښت دی په غیر د دغه نه په غیر دغه هایدروکاربونو څخه یعنی غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې موږ تاسو ویلي دا یعنی ساختمان یعنی مسطح ساختمان سرته رسولی شي یعنی په غیر د دغه چې موږ تاسو مخکې ویلي چې غیر مشبوع هایدروکاربونونه یعنی د ایتلین د سلسلې څخه چې دغه مسطح ساختمان جوړولی شي او یو سیګما او یو پای رابطه جوړولی شي بغیر د دې نه نور مرکبات هم کولی شي چې مسطح ساختمان چی کیږي چې کی جوړ کی مثلثي یعنی اوس موږ تاسو وایو چې دغه مثلثي ساختمان ته کومه تاسو متوجه شو دا چې دی دا مثلث متساوي الاضلاع مثلث دی چې دغه ساختمان جوړ کړی چې دې ته موږ تاسو چای وایو دې ته ترایګونال یا مسطح ساختمان ورته وایو خیال اوس موږ تاسو د نن درس چې موږ تاسو وایو دغه اسپیدوا چې دی موږ تاسو مخکې ویلې چې د اسپیدوا یعنی د اس یا اوربیتال او د پی دوا اوربیتال سره کله چې امتزاج وکړي په نتیجه کې اسپیدوا اوربیتال جوړیږي چې دغه موږ تاسو ویلې چې دغه اسپیدوا اوربیتال چې په مفصل ډول سره موږ تاسو ویلې چې د یو د اس اوربیتال او دوا د پی اوربیتال موږ تاسو مخکې ویلې چې اسپیدوا چې دی اسپیدوا هایبریدیشن چې دی یعنی یو برخه د اس اوربیتال او دوا برخه یعنی دوا اوربیتال د پی برخه ده چې په عمومي صورت سره موږ تاسو وایو چې یو پر درې برخه د اس برخه ده او دوا پر درې برخو کې د پی برخه ده چې په نتیجه کې کوم هایبریدیشن منځته راځي یعنی اسپیدوا هایبریدیشن منځته راځي چې موږ تاسو په دغه ترتیب سره موږ تاسو ویلې چې درې اوربیتاله د اسپیدوا جوړیږي او یو اوربیتاله چې دغه د پی اوربیتال جوړیږي چې دغه درې اوربیتاله د اسپیدوا چې دی په دغه ترتیب سره که موږ تاسو ویل چې سره یو ځای شي نو دا یو ترایګونال ساختمان جوړیږي
چې شاید ترایګونال ساختمان جوړیږي چې دغه ته موږ تاسو مسطح یا مثلثي ساختمان موږ تاسو ورته ویلی شو چې د دې زاویه چې دی یعنی د دغه زاویه چې دی د دغه درې اوربیتال چې موږ تاسو ویلي چې د سپیدوا درې اوربیتال کله سره یو ځای کیږي په نتیجه کې یو ترایګونال فضایی شکل جوړوي چې موږ تاسو مثلثي شکل هم ورته ویلی شو که چیرې موږ تاسو دغه مثلثي شکل موږ تاسو د شکل ته متوجه شو یعنی په دغه ترتیب سره موږ تاسو دغه مثلثي شکل موږ تاسو ویلی شو چې دغه مثلثي شکل دی او دغه ولانسي رابطه چې دی ولانسي زاویه چې دی هغه چای دی 160 درجه ده څو ده 160 درجه ده دغه و موږ تاسو چې اوس ګوره یو اوربیتال د سپیدوا بل اوربیتال د سپیدوا او دا بل د اوربیتال یعنی په نتیجه کې درې سپیدوا اوربیتالونه سره چې شو جوړ شو همدارنګه موږ تاسو دغه د پی چې هغه پی زایت و هغه موږ تاسو په دغه ترتیب سره راچی کیږي دا د عمود په شکل پات کیږي او په نتیجه کې د انجامونو په شکل سره دا یو ځای کیږي یعنی جانبي په شکل سره یو ځای کیږي په نتیجه کې پای اړیکې جوړوي خو اوس موږ تاسو دغه درس چې نه درس د موږ تاسو کورنۍ دنده چې دغه د بی اف 3 د دغه فضایی ساختمان تاسو چکه او د دغه د اوربیتالونو د امتزاج او دغه ساختمان په خپل کتابچو کې یعنی رسم کړي او آینده لپاره خپل دغه دند څخه استفاده وکړي تاسو د توجه نه ډیره مننه دا د موږ د نه درس خدای پامان